ما د بیګانه یو تصویر داسې نسکور ایښی دی ما د بیګانه یو تصویر داسې نسکور ایښی دی هم مې په زړه کې ایښی هم مې بیا په اور ایښی دی او دا چې ګودر ښایسته کولو له منګی راخلي دا چې ګودر ښایسته کولو له منګی راخلي دی پښتنې پیغلې خال بیا په زنه تور ایښی دی او شعر دی چې هغه رومال مې سنبال کړی ستا د لاس نښه ده هغه رومال مې سنبال کړی ستا د لاس نښه ده ما ځان له بل اخیستی هغه یو مې کور ایښی دی غزل ویمه چې ما خو ترې یوازې د حیا غوښتنه کړې وه ما خو ترې یوازې د حیا غوښتنه کړې وه دغه بې وفا او د وفا غوښتنه کړې وه او چا ښه په عزت وخوړه څوک پسې رسوا شو سم چا ښه په عزت وخوړه څوک پسې رسوا شو سم دغه دنیادارو د دنیا غوښتنه کړې وه او زهرو له ورغلې وه له زهرو مې واپس کړله زهرو له ورغلې وه له زهرو مې واپس کړله ما یې په دنیا کې د دنیا غوښتنه کړې وه او شعر دی چې خیر دی که فقیر دی خو بس ستا د زړه به واورمه خیر دی که فقیر دی خو بس ستا د زړه به واورمه ای ور به دې کمزوري دی چې ستا غوښتنه کړې وه او ضمیر صاحب شعر دی چې دا چې په لاسو کې ازغې راکړل حیران یې کړم دا چې په لاسو کې ازغې راکړل حیران یې کړم ما خو ترې د ګل شان د ښکلا غوښتنه کړې وه او سر یې رانه غوښتی و زه ټول ورته حاضر شومه سر یې رانه غوښتی و زه ټول ورته حاضر شوم او ځکه ټول حاضر شوم چې اشنا غوښتنه کړې وه او زه به مننه سر یې رانه غوښتی و زه ټول ورته حاضر شوم او ځکه ټول حاضر شوم چې اشنا غوښتنه کړې وه او زه به بې پښتو شوې د بې ننګو نه ننګ مه غواړه زه به بې پښتو شوې د بې ننګو نه ننګ مه غواړه دا دې د کوم چا نه د کوم چا غوښتنه کړې وه